د سعودي عرب په ریاض ښار کې د اتوار په ورځ د خلیجي هیوادونو همکاري شورا سرمشریزه وشوه. دا سرمشریزه په داسې حال کې وشوه چې د کوربه هیواد سعودي عرب له قطر سره سفارتي اړیکې ترنګلې دي او د خبریال جمال خاشقجي وژنې لړ کې سفارتي بحران سره مخامخ دی. د سعودي عرب باچا د قطر امیر ته په سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو دوحه د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته ورغلی و. د اروپایي ټولنې یو لوړپوړي چارواکي د اتوار په ورځ ویلي دي چې په اردن کې میشت د شام کډوالو سره به مرستې جاري ساتي. د اروپایي ټولنې د مرستندوی ادارې کمشنر په اردن کې د شام کډوالو لپاره جوړ شوي کیمپ دوره وکړه. د اردن په ارزاق کې دا کیمپ په 2014 کال کې جوړ شوی و. په دې کیمپ کې شاوخوا 2000 شامي کډوال میشت دي. د فرانس پلازمینې پیرس کې د اتوار په ورځ کارکوونکو سړکونه او نور ځایونه صفا کړي چې د خالي په ورځ زیړو واسکټو غورځنګ په دې کې مظاهرې کړې وې. په فرانس کې د خالي په ورځ د پولیسو او د زیړو واسکټو تحریک پلویانو ترمنځ نښتې هم شوې وې. د سپین پلازمینې میډریډ کې د اتوار په ورځ 7,000 نه زیاتو خلکو د کینسر ناروغانو لپاره د چندې راغونډولو لپاره په ځغل کې برخه واخیسته. په ځغل کې شاملو ټولو کسانو د سانتا کلاس جامې اغوستې وې. د منتظمینو په خبره دا په نړۍ کې د خپل نوعیت لومړی ځغل و چې پکې خلکو د سانتا کلاس جامې اچولې وې.